سلامونه دوستانو، په دې هیله مو یم چې روغ او جوړ به یې راته. دوستانو خوښ یم چې په یو نوي او په زړه پورې ویډیو کې له تاسو سره یم. دوستانو درته په ویډیو کې داسې وایم چې څنګه سهار وخت کې کوروالی ډېر فواید لري او هر هغه څوک چې په سهار وخت کې کوروالی یا سیکس کوي نو ډېرې فایدې لري. اول د سهار د ناراستۍ نه ځان خلاصول. سهار وختي چې کله جما ترسره شي نو ټوله ورځ به د جنسي خواهشات کنټرول وي او ورځ به د دوهم د سهار خوب نه ځان ژغورل، ځکه د سهار لمانځه نه وروسته خوب کول شرعا حرام منع دي او د رزق د تنګېدو سبب دی. دریم د جسم دفاعي قوت زیاتوي. د ورځې په آخر کې جما کول سړی سستوي تر دې چې سهار لمانځه ته هم نشي پاڅېدلی او خپلې وظیفې ته هم په خپل وخت ځان نشي رسولی او د سهار نه وروسته چې وشي نو وختي به د جنابت غسل هم وشي او وظیفې ته به هم ځان تیار کړي. څلورم د بلار د ښځې لپاره د زړه خرابېدو علاج دی. که بلار به ښځې سره سهار وختي جما وکړی شي نو ټوله ورځ به یې طبیعت برابر وي او زړه به ورته نه خرابېږي. پنځم سهار وختي د سړي زړه نورو ټولو اندامونو ته په شمول له تناسلي اندام ته وینه ډېره ورکوي، نو د هغه د وجې د سړي تناسلي اندام هم ښه کار کوي. که ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو لایک یې کړئ او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ضرور ووهئ تر څو زموږ له نورو ویډیوګانو څخه خبر ترلاسه کړئ. والسلام.